الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مولوی صاحب د ټولو نه اول به اصولي دعوه کړله، ما دعوه وکړله مولوی صاحب ته پکار و چې د ټولو نه اول خپله دعوه راکړې وی، جواب دعوې راکړې وی. مولوی صاحب د ټولو نه اخر ته هغه ویوړ، هغه ونه شو، بل ټرن کې به پیش کړي، زه به په هغې باندې بیا وروسته بحث کوم انشاءالله. دا ځل یې تقریبا 2-3 الفاظ ته وویله، پوره نه شو، د دې وجې نه زه په هغې بحث نه کوم. اول دغه بې اصولي وشوله، آینده ټرن کې بې اصولي ونه شي، دعوه جواب دعوه باندې بحث وشي، اصول دا دي. دویم نمبر مولوی صاحب وایي مثالي سره موږ ځکه وایو چې تطبیق راولو په قرآن او حدیث کې. نو مولوی صاحب ته نه امام ابو حنیفه، نه امام شافعي، نه امام مالکي، نه امام احمد بن حنبل رحمهم الله کله که تطبیق پیش کړي د هغوی نه پیش کړه، خپل طرف نه ګېډې نه تطبیق مه پیش کوه، دغه مولوی صاحب تطبیق ته جب کې کېږدوه. دویم نمبر بیا وایي ځکه چې اصول شاشي لیکلي دي چې د خبر واحد په دا معنی کې مولوی صاحب خبر واحد نه انشاءالله احادیث متواتره درته پیش کوو، لږ د سړو دماغونه کار واله. دویم نمبر دی چې تسکین الصدور کې لیکي بیر غیر پر فلا کتاب مولوی صاحب دې ځینه په سړو غوږونو خبره واوره. اول نمبر خبره دا ده د شیخ صاحب درس ابراهیم الله کتابونو کې یا نور کتابونو کوم ځایونو کې تاسو ته د اعادې روح خبره ملاویږي. ما خو اول په دعوه کې هم لیکلي چې مونږ اعادې روح هم قایل یو، مونږ د تعلق روح هم قایل یو. تعلق روح چې دی جدا سیز نه دی، هغه د اعادې روح قسم دی، د هغې لاندې راځي، د هغې تفصیل هغه درته اول ما وکړو، دواړه مې درته ولیکل. شیخ رحم الله چونکې د امام منیف رحم الله کتاب فقه اکبر کې به هم تا دغه کتلي وي، مولا علي قاري رحم الله لیکي چې د امام ابو حنیفه رحم الله په دې قول کې توقف کړی دی. هغه دغه توقف د څه وجې نه دی، د هغې مطلب دا دی چې امام صاحب کل اجزاو د بدن تر اعادې قایل دی که بعضې اجزاو ته قایل دی. هلته چې کومه خبره راځي چې د اعادې نه مراد هغه مطلق اخلي، اطلاق ورته وي، هر شی ورته وي، د هغې مطلب دغه دی چې د بدن تمامو اجزاو ته چاهي هغه ریزه ریزه شوي، انشاءالله زه پرې متکلمینو فقهاو اقوال پیش کوم. په کم ځایونو کې چې هغه وایي چې یاره بعضې هغه وایي بعضې اجزاو ته، تمام اجزاو ته نه، هلته تفصیل دغه یو نمبر. دویم نمبر شیخ رحم الله چې په کوم ځای کې خپل مسلک ذکر کړی، د جمهور مسلک یې ذکر کړی، هغه هم حق ذکر کړی کوم چې ما وویله. کم ځایونو کې چې تر اخلي مولوي صاحب هغه یو تفصیل پیش، یو خبره پیش کوي، د هغې د لاندې بیا د دلایلو یو لاین لګوي. نو مولوي صاحب هغې دواړو کې د هغې مطلب دغه نه دی، هغه چې کوم اعادې کامله اعادې مطلقه ده مولوي صاحب هغه هغه چې کوم ما وضاحت د شیخ د کتاب نه وکړو چې بدن کې وینه گردش کوي، بدن کې نوکان غټېږي، بدن چې دی هغه د خوراک ضرورت پیښېږي، بدن تر وړو بولو لوی بولو، مونږ هغې ته وایو اعادې مطلقه. هغه چې کوم د تصرف والا خبره د هغې مونږ نه یو قایل. تلاول د اعادې مطلب څورته د مطلق او اطلاق دغه الفاظ چې ویل دې نه مخکې لاول کامل حیات او مکمل اعاده، لاول د دې الفاظو باندې غور وکړه، د معنی زده که بیا راځه هغې نه وروسته به دې بحث کوه. دریم نمبر دی د تسکین الاسکیا حواله پیش چې هغه در جهالت والا دا ستا مشرم کړي دی، خو خپل کتابونه نه پېژني. دا زما سره نه حق جلد 1 د ستار عقیدې ترجمان کتاب دی. دوی تحقیق یہ ہے کہ حیات کے معنی ہے روح کا بدن کے ساتھ تعلق. د تحقیق دار د حیات معنی د روح بدن سره تعلق جیسے عنصری سره، اور قبر میں روح کا بدن کے ساتھ سرے سے تعلق ہے نہیں. د روح د جسد سره تعلق نشته، بلکہ اہل شریعت کی اصطلاح ہے کہ بدن سے روح جدا ہو جانے کے بعد جو روح کا ادراک و شعور قائم و باقی رہتے اسی کو حیات سے تعبیر روح کہتے ہوئی. پر روح کی اللہ و شعور پیدا کی دقت حیات ہوئی بن روز، پس قبر کی حیات مجازی ہوئی نہ حقیقی. اس کرا کمی تپوسونه زمانه وکړو اصول شاشي وغیره دی راوسته د خپل مشر نه وکړه، د دې طرف نه چې کوم جواب کې زما طرف د ټول نه جوابات مکه وګڼه. دریم نمبر د مولوی صاحب ویله اعادې تعلق، نو د هغې ما وضاحت وکړو چې تعلق د اعادې د قسم نه دی مولوي صاحب، هغه څه جدا سیز نه دی، لہٰذا په هغې کې دا قسمه خبرې کول مولوي صاحب تعلق دا د اعادې قسم دی، او قسم شی د دې اقرار کول دا د عین د مقسم اقرار دی. مثلا نو مولوي صاحب په دغې باره کې دغه جهالت والا خبرې د هغې نه ځان وساته. پنځم نمبر دی وایي هدایت الهیران لیکلي دي، پلانکي لیکلي دي، د روح واپسي راتلل او دا راتلل، د هغې مونږ تا ته وضاحت وکړو چې د روح د جسم سره تعلق قایمېدل دقې ته مونږ وایو اعاده. مولوي صاحب ته چې اوس دې ته هر څه نوم ورکې، د بدن د کل اجزاو سره تعلق قایمېږي یا د بدن د بعضې اجزاو سره تعلق قایمېږي، په خپل منځ کې یو اختلاف شته دی، هغه کیفیات اختلاف د هغې تفصیل کې مونږ نه پرېوځو. بیا مولوي صاحب وایي زه دعوه درته درکوم، خو دا دعوه هم د جواب دعوه هم ده. نو مولوي صاحب کاش کې 15 ورځې چېرته مناظرې کورس کې ناست وی، جواب دعوه د مدعي د دعوې د جواب شق په شق باندې، دعوه جدا سیز وي، جواب دعوه جدا سیز وي، لږ په دغه سیزونو باندې غور وکړه. بهرحال مولوي صاحب د هغې نه مخکې زه راځم، مولوي صاحب زه چې به په اعادې باندې بحث کوم، مولوي صاحب خو ما ته ویل ته په خبرې واحد پیش کړې، پلانکی پیش کړې، پلانکی پیش کړې، دا درته زه اول نمبر د نیلوي صاحب نه پیش کوم چې اعادې روح دا د ضروریات دین نه ده،
تعلق روح دا ضروریات دین نه کوم چې په قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل سره ثابتي دا والا ندای حق جلد 1 صفحہ نمبر 92 میں لکھی جب اپنے قوم واقارب وغیرہ کے ساتھ روحانی تعلق قرآن پاک سے ثابت ہے تو اپنی جسد عنصر قیاس کی تو اپنی جسد عنصری کے ساتھ روح کا تعلق یقیناً ثابت ہے تو جسد عنصری سره د روح تعلق یقیناً ثابت ہے کم قسم تعلق زبر استوضاحت کو انشاءاللہ جو اسی قرآن آیات سے بطریق دلالت النص ثابت ہے وہ دغه تعلق د روح د جسد سره تو قرآن مجید نے بطریق دلالت النص سره ثابت ہے نیلوی سے وہ اس طرح کے ترجمان اور جو بات دلالت النص کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت ہو جائے وہ اس طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح عبارت النص کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت ہونے والی بات قطعی اور یقینی ہوتی ہے څنګه چې قرآن مجید د عبارت النص نے یہ حکم اگر ثابت شوی اور قطعی یقینی دغه سیدام دے یہ تعلق ثابت ہے اس تعلق کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا وہ پنځپیریان راغلی دی انکار کوي افسوس پتا سو باندې او هغه ورته خبري واحد نیلوی صاحب وایي دا تعلق چې دی دا قرآن د قطعی ثبوت قطعی دلالت نه سب دویم ځای وایي صفحہ 365 اور مناسب اور جو روایت میں آتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے روح پر جسم کی واپس کی تو یہ یعنی اعادہ تو یہ واپس عالم برزخ میں واپس عالم برزخ میں ہوتی اسی گڑے میں نہیں ہوتی عالم برزخ کی دی گڑی واس پر گڑا کی عالم برزخ نشته رہی دی بہرحال دا مولوی سے دریم نمبر تاسو په خپل تسلیم کړله دی وی او دا په صفحہ نمبر 37 باندې وی یعنی ضروریات دین میں یہ مسئلہ ثابت ہے پس کی ضروریات دین کی جس پر تمام اہل حق کا اتفاق اور اجماع ہے اتفاق اور اجماع دبان ضروریات دین دی اور قرآن پاک اور حدیث نبی و صحابہ و تابعین سلف صالحین کے اقوال سے بھی اس کی بات کی شاہد عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت کی طرف دوبارہ پھر ایک خاص قسم کی حیات دے دیتی ہے مولوی صاحب ہم دقت تعلق او یادو اگر ضروریات دین نے دستان نیلوی صاحب وسته تر ضروریات دین منکر شوی کافر وی نیلوی صاحب په وخت کافر کړی نو هغه ته وګوره سلورم نمبر مولوی صاحب ستا بل کتاب دقه ندای حق کی بیالی کی زنری نظم د ندای حق در تخیم د دې صفحه نمبر 283 باندې نیلوی صاحب لیکي جو ذرہ پہلے زمین سے لیا گیا تھا ہر انسان میں باقی رہتا ہے کبھی نہیں بدلتا وہ وہی جزء جو قائم رہتا ہے اور جس سے عہد لیا گیا یعنی جیسا کہ ذروں کی حساب کرنے کے عہد میں جو بیشتر گزرے اور قبر میں اسی پر سوال متوجہ ہوتے اور وہی جواب کا ذمہ دار بنتا ہے اسی طرح کہ اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے جیسا کہ حدیث صحیحہ اور اخبار سے معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب ستا مشرو چې د قرآن نه ثابت ته اعاده روح اوس کم جسم ته ملي جسم مثالي ته بني بل یو جسم ورته هغه وایي د قرآن نه ثابت ته دی مونږ تطبیق کوو ماشاءالله هغه نه لوي ورته قرآن وایي دغه رنګې مولوي صاحب صفحه نمبر دغه رنګې ندای حق کې مخکې یو بل عبارت هم درته ښیم او دا ستا ټولو مشرانو لیکلي دي مولوي صاحب دی په صفحه نمبر روح انسانی صفحہ نمبر 176 اور 77 باندھی گی روح انسانی اس جسد عنصری کو داغی مفارقت دینے کے بعد دوسرے جسم میں اپنا رہائش اختیار لے کرتی ہے تو دے جسد نوزی بل جسم کی داخل شی اور قیامت کم چی دا دغه والا عقیدہ د ہندوانو والا عقیدہ اور تناسخ والا اور قیامت تک دوسرے جسم میں رہتی ہے اور جب قیامت کو سور پہنچ کے جائیں گے تو وہی روح اپنے اس دیرینہ جسد عنصری کی طرف واپس لوٹ آئیں گے اس سے پہلے یعنی د روح د واپسې تم قایل یې مولوی صاحب دا ضروریات دین نستا مشرانو لیکلي د قرآن حدیث اجماع نه ثابت دي لہذا ما اوس ته بدی کې بحث نشته اخبار او احاد نه ثابت دي فلان کې نه ثابت دي دا تاسو زبانی جمع خرچ کې ځان له دوکه ورکې دا تاسو یو بل مشر دی عقاید علماء اسلام شهاب الدین خالبی صاحب کی صفحہ 166 باندې وہ اس عالم برزخ میں روح کو برزخی جسم ملتا ہے وہ گورتکیرا جس کو محققین جسدی مثالی کہتے ہیں اس جسم میں روح کو لٹایا جاتا ہے مولوی صاحب مونږه په قیاس ثابت او مشران وي ضروریات دین نه دا قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل نه سي هغه قطعی ثبوت قطعی دلیل مونږ ته دلیل وایي دلته کړه د مشران وي دروغ لیکل کې رښتیا لیکل دي هغه قطعی ثبوت قطعی دلیل درنه مونږ غواړو قیاسونه مکه او امام بنی نه مقلد دي دغه رنګ مولوی صاحب دا صفحہ نمبر 307 باندې لکھی اگر حدیث او روح کو تسلیم کر لی آدھے روح حدیث کے تسلیم کو تو ہمیں مضر نہیں کہ جسد سے مراد مثالی ہے اور قبر سے شرعی قبر مراد یعنی مستقر ارواح صفحہ نمبر 307 ندای حق جلد نمبر 1 دا مولوی صاحب هم دغه نورم لیکلی په دې باندې غنی حواله په دا پرېږدو مخکې ځو دویم نمبر مولوی صاحب دا ستا مشرانو خبره مې درته وښودله د هغې نه پس زو انسدله ګونې څه ځان سره د دې نه پس زو دویم نمبر صاحب دې ته راځو ستاسو چې کوم مولوی صاحب د تعلق په باب کې زه به انشاءالله ستاسو حوالې هم پیش کوم او تاسو د جسد عنصري سره کوم چې د حیات تعلق دی کوم چې د عذاب او ثواب دپاره تعلق اعاده تاسو ردی منکر یې په دې باندې ما سره حوالې زیاتې دي خو انشاءالله لس دولس زه په هغې باندې پیش کوم چې کومه ما دعوه کېښوده
کومه ما دعوه کېښوده مولوي صاحب د حق دعوې مطابق تاسو له دغه څیز نه منکر یې هغه ستاسو ټولو کتابونو لیکلي دي ستاسو چې کوم ځای کې تعلق قول کړی دی د ځان د خلاصولو دپاره کوم ځای کې چې ګیر چې هغه رجسټري مثالي سره دی کوم چې ما حوالې وښودې وروسته بخیم یا تاسو مولوي صاحب د اجزای اصلیه سره او اجزای اصلیه نیلوي صاحب وایي هغه وتېرېدل دلته شته دی نه در سره په رشتو قبض کړي دي وړي دي انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول تاسو وی چې تاسو جواب دعوه را نه کړی ان شاء الله اوس دل در کوم هم د تعقیده و ما هم درته جواب دعوه در کوم تاسو وی چې جسم مثالی ته د اقوال تاسو تطبیقا وی دا تا د ځان وی د مشرانو د اخري حواله چې د ندای حق نه ور کړه تا وی ک اومنو د جسم مثالی د اعاده اومنو نو د جسم مثالی ته دقه قول دی د تنزلا وی اصل عقیده دا تاسو نوٹ ما راوړی دا پاغي کې خپل شاګردانو ته تاسو دا فرمایلی دي چې الګ پنځپیریان وز دا عقیده پیش کړي دا دعوه پیش کړي هم دقه درته ز پیش کوم لک صبر وکا استاوی جی چې ندای حق والا غی دا لیکلی دي چې په قبر کې روح د جسد سره تعلق نه ما ویلو چې ته د خروج روح قائل نه او ته د تعلق خبره کې ما ته د خروج خبره کړې و دا رد منکرات فی حیات الاموات د شیخ نیلوی صاحب کتاب د دې خو ګورجی 84 صفحه او تاسو چې کوم عبارت پیش کو د ندای حق د نورشاه کشمیری صاحب عبارت ته دا د مشکلات القرآن د نورشاه صاحب عبارت ده اوس دا زه تاسو ته وایم د دې اصل عبارت درته ښیم د مخکې د موت او د حیات و معنی کوي نو په آخره کې دیږي कि वही और 5 मानों की रूसी आप भी अंबिया को जिंदा मानते हैं वो इख्तिलाफ है तो सिर्फ माना मुतारफ में है और वो ये है कि उनकी अरवाह का इखराज नहीं होता द रूह تاچ اولنې عبارت دی پیش کو وکیدا ما ته پرېږده تاسو غلی ما ته پرېږده لکه تاسو لږ خاموش شئ ما ته ګوره جی ما ته وګوره ته ما ته پرېږده یاره زه وایم که نه زه تاسو ته څه وایم یار ما ته وګوره مفتي صاحب عبارت دې پیش کو تاسو ما ته پرېږدئ زه دا خبره کوم صحیح شي تاسو به لږ خاموش شئ زه به جواب ورکوم صحیح ده تاسو به خاموش شئ صحیح ده جی غوږ ورته کېدئ زما خبرې ته تاسو هم خاموش شئ مفتی صاحب خبرې لږ دغه وایي انصافي خبرې کو نو خو زه ورته وایم غلی شئ نو هغه غلی کېږي که نه جي زما ټیم دې خراب کو جي اوس غوږ کېدی جي زمان طرف نه یو تاسو خبردار ګوري جی کوم مطمئن ان شاء الله زمونږ کیسه محترم نه علاوه خبره زمانه ته تاسو کوشش کوئ خپل ملګری دا مجلس ډیر مزدار روان دي تاسو په شروع کې وي زمونږ دا مجلس داسې وي چې سبا خلک زمونږ د وجنه دین تسبق کوي نو که تاسو ملګری یو خبره کوم چې مفتی صاحب زمان خبره ته وکړي جی الحمدلله زه د اصول یو پابند سره ما وختي را خبره وکړه جی چې صدر تری ویلې شي که زمونږ د ملګرو صوبي اصول یو خبره زه د عبدالرحمن عابد سے په خدمت کې دا درخواست کوم جی چې دی کله دی خبره کوي هغه وختي دا راغو کوم اکبر علي سے اشاره وکړه او بالکل به نه کوي جی زمونږ ملګری به نه کوي او دی به نه کوي خاجي اوس زه دا خبره کوم خپل ملګرو ته دا وایم نه جی یو منټ دا یو منټ زه خبره کوم دواړه طرف نه یو منټ خبره کوم بس صحیح ده جی زه تاسو هم یاسم تاسو خاموش شئ اوس نعمت مولوي صاحب زه تاسو ته وایم جی چې کله زما د مفتی صاحب سره خبره شروع وي که نه جي خپل ملګرو ته هم تاسو په دې کې خاموش شئ چې کله ستاسو خبرې د صدر صاحب سره وي هغې ما ته کتاب باره کې خبره وکړي نو تاسو بالکل خاموش کېنئ جواب به زه کوم صحیح ده جی اوس ما ته وګورئ چې مفتی صاحب کلم کتاب راکوي تاسو به یو تن غږ نه کوئ صحیح شو جي مفتی صاحب له به جواب زه ورکوم ښه جي اوس غږ کېدی جي بس صحیح شو جي صحیح شو جي غږ کېدی جي اوس زما خبرې ته غږ کېدی جي ما دا عبارت وي د شیخ نیلوي صاحب دا کتاب چې تاسو پیش کو دی کې ما تاسو ته دا عبارت وی چې تاسو وی تحقیق دا دی چې د حیات معنی د روح د قبر کې د جسد سره تعلق دا عبارت چې پیش کو دقه عبارت بعینی کدی دلته نه لیکلی
خدا د انور شاه کشمیری صاحب عبارت دی او زه درته بل ځای نه مخیم چې دا واخلی دا تفسیر عزیزی دی د شاه عبدالعزیز صاحب په 276 صفحہ کی لکھی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حیات کے معنی کیا ہے تعلق پکڑنا روح کا ساتھ بدن کے، اور قبر میں ہرگز تعلق روح کا ساتھ بدن کے نہیں، یعنی حلول روح کا نہ ہوگا. دغه عبارت بعینی دا دی خو صرف نفس لفظ دغه پکې راغی د حلول، نو د حلول د دې ټکي نه ما سوا هم انور شاه کشمیری صاحب دا عبارت ذکر کړی دی، هلته پکې حلول لفظ هم نشته. او ستاسو مولانا سرفراز صفدر صاحب بیا دغه عبارت راواخلي او بیا څه فرمایي، هغې دا فرمایي چې دا چې دی دا عبارت د دې اصل مقصد دا دی چې دی تعلق کامله یادوي. اوس جی دا ما تاسو ته د دې د شیخ نیلوي صاحب د روح د وتو قول جواب مې درکو. خبره لاړه. بله خبره دا تاسو د جسم مثالی خبره وکړه. د جسم مثالی دا خبره دا مولانا اشرف علي تانوی صاحب دی، دی هم په 606 په اشرف الجواب کی دقه خبره کوي و اسلام میں اعتدال ہے تو وہ عالم عالم مثال ہے جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے اور وہ مشابہ کچھ اس عالم کے ہے اور کچھ مشابہ عالم آخرت کے ہے، وہی اس کو فرشتے بٹلاتی ہے، وہی اس سے سوالات کرتی ہے، وہی کی زمین اس کو دبا دیتی ہے. د دې ټولو خبرو مقصد هم هغه دی کوم چې ندای حق کې زمونږ مشر لیکلی و. اوس زه دا وایم جی تاسو د دې شهاب الدین خالدي صاحب خبره وکړه، نو دا به زه اله پیش کم جی، دا به زه اله پیش کم چې کله ما تاسو ته خپله دعوه او عقیده پیش کړه او جواب دعوه د هغې نه مخکې زه دا خبره کوم جی تاسو چې وي چې جی دلته کې تاسو دې جسم له نه منئ او دې له منئ دا هر څه د امداد الاحکام دی. دی په صفحه نمبر 839 کې لیکي وایي مړی چې په قبر کې کېنولی شي وہ اٹھنا یا اٹھ کر بیٹھتی ہے میت تو وہ بیٹھنا برزخی ہے جو اس جسم سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی سے ہوتا ہے. دا خبر دی وکړه دا امداد الاحکام کی مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب دا اس زمان سره احسن الفتاوا دا دی په 252 صفحه کې لیکي وای مشهور دار چې فرشتے مړے په قبر کې کېنئ دا صحیح صاحب دے جواب یہ محض جہالت ہے. فرشتے میت کو ظاہری قبر میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں بٹاتے ہیں. دا الفاظ دا د علماء دیوبندی دا د پنځفیری عالم نه دی جی. اوس بله خبره دا کوم جی چې تاسو وی چې شیخ صاحب چې دا ذکر کړي چې فقه اکبر کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول د توقف کړی دی. اوس تاسو دا خیم د تاسو تحقیق الجلیل کله تاسو مبارک کتاب دی په دې کې تاسو په 173 صفحه کې بشمار جرح په ابو مطیع بلخی باندې کړي او دا روایت د ابو مطیع بلخی په روایت سره ده، نو تاسو په خپل اول په دې باندې جرح کړي. بل خبره دا ده چې تاسو دا یو خبره وکړه تا وی دا تعلق د اعاده د لاندې دی او دا مشر دی وی تعلق عام د اعاده د تعلق د لاندې ده، نو ما ته باول تعلق ثابت کې د قرآن حدیث نه او دا غینه بعد برته بیا وی چې د دې د لاندې دا اعاده دا مقسم دی او قسم ولا اعاده ده، دا قسم ولا تعلق دی، اعاده مقسم دی او قسم ولا تعلق دی. الان کې دی وی چې تعلق مقسم دی او قسم ولا اعاده ده، نو استاد دی مشر او د دې کتاب والا او تاسو عقیده یو نه ده. بل خبره دا ده جی چې تاسو وی چې اعاده رو د ذریات دین د خبره پیش کړه تعلق او بل خبره دا پیش کړه چې ندای حق کې چې شیخ نیلوی سویلی چې دا دغه چې تعلق د روح ثابت دی په پلان کې سره پلان کې سره. نو ما ډیر مخکې تاسو ویلو که تاسو لږ د انصاف نه کار واخیسته نو تاسو به دې ته ورسیږئ چې اشاعت والا د تعلق قائل دی. عذاب قبر مناظره کې د حوالې پیش کولی چې شیخ نیلوی تعلق نه مني، نن چې اعادې له راغی دی مني. بله دا چې تا وی د دې قبر نه دا قبر نه دی مراد، دا حوالې مې دله درکړې، خو زمونږ اصلي مسلک څه دی جي دا ګوره دی دغه نه درته زه پیش کوم. اول د ټول نه اول دا نورې خبرې په خپل ځای پرېږدم چې جواب دعوه وشي او عقیده وشي. زمونږ د طرف نه خبره دا ده جي چې ستاسو د مشر مولانا سرفراز صفدر صاحب لیکلي سوال جواب له روح راغی، بیا په جسم کې و، بیا د سوال جواب نه بعد د روح د وتو صریح دلیل نشته. دا خبره ثابت نه درته نشي ثابتولی. د قیامت ورځې په روح په دې جسم کې بیا تاسو منئ چې منئ نو د دې مقابل کې زما جواب دعوه هم ګرځېږي عقیده هم ګرځېږي. په دې ځای کې زما د جواب د زه ستا د دې دعوې منکر یم، خو په دغه کیفیت نه ته چې وایي الفاظ خلط ملت کې. اصل خبره دا سره چې مولانا سرفراز صفدر چې لیکلې ده او د هدایت الحیران ولې چې لیکلې دواړو په منځ کې تعارض دی. زما اصل عقیده واخله. زمونږ دعوه دا ده چې کوم روح د مړي نه چې دی د وقت د موت کې وتلی دی وہ عادتاً قیامت تک اس بدن خاکی میں واپس نہیں آ سکتے، یعنی قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ روح بدن میں واپس نہیں آتی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ضابطے کو توڑ کر اپنی قدرت دکھا دے تو وہ الگ بات ہے.
دا خبره چې دی دا په یادګار سیمینار کې هم راغله. بل دا زمونږ دا المسلک المنصور د علامہ سرفراز صفدر سے 57 صفحہ کې دی لیکي وای ہماری جواب دعوی یہ ہے کہ کوئی میت اپنی زمینی قبر میں بائے معنی عادتاً زندہ نہیں ہوتی سنگا کہ اس کی روح جسد عنصری کے اندر لوٹ آئی ہو یا روح کا تعلق تصرف ہو مطلق تعلق نه. اوس تاسو له دې بلې خبرې جواب در کوم. تاسو دا خبره وکړه چې تاسو وایي چې دا قبر نه ده ګړه نه ده نو 225 صفحه ده جی او دا د المسلک المنصور په دې کې دی لیکي جی و جناب اشاعت توحید و سنت والو اگی چرے وہ اشاعت توحید و سنت والوں نے کب کہا ہے کہ یہ قبر نہیں. البتہ کابرین علماء دیوبند نے قبر کے 2 مفہوم بیان فرمائی ہے قبر عرفی و قبر شرعی. دا هو کابرین علماء دیوبند ویلو کوي 4-5 حواله درته خودل شم. ما تاسو خپل اصلي دعوه دا پیش کړله چې مونږ ویو کوم روح چې د دې جسد نه د مرګ په وخت کې وته تاسو د روح د وته قائل نه د دې جواب دی رانه کو مې دا تحصیل د حاصل دی مشر دی چې دا معنی د جاهلیت دا چې روح جسم نه وتل نه دی واپس بسنګ راشي. مونږ وی روح اوزی چې اوته عادتن دی جسم ته قیامت پورز ناراضي عادتن پادشو تعلق نو د تعلق باره کې زه خبره کوم چې دا واخل دا دی معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب د په 68 صفحه کې لیکي جی وای په 13 روایتونو کې د روحونو په قبرونو کې پاتې کېدل معلومیږي. دا په ظاهر کې د 13 دواړو روایتونو نه ډیره مختلفه ده. د دې تطبیق قاضي ثناء الله فانی پتی په تفسیر مظهری کې دا بیان کړی دی چې دا خبره بعیده نه ده د دې روحونو یو خاص رابطه د قبرونو سره قائموي. دا قول تطبیقا کړی دی دا قول تطبیقا کړی دی تطبیقا دا ځکه دا خو د دې تطبیق دا دی چې دا خبره بعیده نه ده نو دا قول تطبیقا دی تطبیقا. زم که تعلق خبره یاده د اعاده او د تعلق په منځ کې ته د ترادف قائل ما ته ترادف ثابت ک قرآن حدیث نه. بل دا چې ما تاسو دا اعاده تاسو عذاب او ثواب لمنئ چې سوال جواب نه بعد دا روح او عذاب ثواب چرته لاړ تعلق چرته لاړ. دا څنګه خبره ده چې ته زی تعلق لمنم او دی بیا وای چې د سوال جواب نه بعد بیا زی او دلته کې آپ کے مسائل کې مفتی شامیزی سے وای د سوال جواب نه بعد بیا زی نو تعلق بیا لاړو نوع من الحیات بیا لاړو خبره ختمه. اوس جی زما په دعوی باندې زه تاسو دلایل پیش کوم راکوي اول نه دلی ما تاسو دعوی چې کوم روح د دې جسد نه وته عادتن د جسم ته نو واپس کیږي. زما سره د قرآن مجید اولنې آیت ده سوره زمر ده الله تعالی فرمایي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. و الله تعالی غزاد دے معنا ز پیش کوم د معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب نه الله غزاد دے وفات کوي الانفس روحن لرا. اوس د دې انفس وضاحت بم زورستو کوم دا نه دغه نور نه صحیح دی. حين موت یا په وقت د موت د صاحب د روح کی والتي اغه روحنا لم تمت یا ولتی اغه اجسام لم تمت چې نیمړه فی منام یا په خوب کې نو په یمسک التی حصاره الله تعالی هغه ارواح قضا چې فیصله شوی دا علیها د دې په صاحب باندې الموت دمر ويرسل الاخرى او نور پرېږدي. نو لاندې دی لیکي جی وای دا غیر روحن لرا خو بدن طرف ته د واپس کېدو نه من کوي کچرته ته چې د دې اعاده نه مراد عود الروح الى الدنيا ده نو دا مې درته مفتی شفیع صاحب نه خو چې دا بدن ده دا بیا راکې د بل حواله